ناظرینو نن د پروګرام ته ما یو داسې میلمه له بلنه ورکړې ده چې هغه زموږ دپاره زموږ د معاشرې دپاره نه یوازې هغه بلکې د هغه نوم هم زموږ دپاره یو ناسور دی. څوک دی دا به د هغه نه تپوس وکړو. خلک ورته وایي ډاکو. جمشید هغه نن نه دی راغلی. زما ورسره کار دی. څه کار دی ورسره؟ پاسونه نه ورکوي دا باسین. څه خیر دی جي تاسو کینی تاسو خو بغیر پیسه راغلی که نه؟ ډاکو صاحب په خیر راغی. ښځه چې راته صاحب ووایي ګنې جاجر مې د باندې والو. نه نه جي جاجر ماجر مه وهئ. یو څو تپوسونه درنه کوم. اوس موږ دې ته پاتې شو چې داسې کدو کریله به موږ نه تپوسونه هغه وایه نظرت هم وایه زه جي چې تاسو څه وایي هغه ښه وایي ځکه چې تاسو میلمه یې. خو زه دا تپوس تاسو نه کوم چې تاسو دا ډاکې ولې اچوئ؟ ای خوله سمه ښځه وه. یوازې زه ډاکو نه یم. په دې معاشره کې هر سړی ډاکو دی، خو څوک پټ دی او څوک ښکاره دی. هغه څنګه جي؟ د ټولو نه غټ ډاکو دی. زیمه هغه څنګه؟ هغه داسې چې روزانه اباسین ته راځي. دو خبرې کوي د غوړو ټیم په اوږه. واټر سیټ په اوږه، کولر په اوږه. نو اوس ته ووایه دواړه یو شان یو که نه؟ شپېلې ګرمه ده. دا خو جي زما روزګار دی او دا زما روزګار دی که څنګه نظره شپېلې ګرمه ده. نه نه خیر جي ها دا خبره پرېږده. زه تاسو نه یو تپوس کوم. وایي دا خبره پرېږده. نو چې اوس مې ورته رښتیا ووایې نو وایي دا خبره پرېږده. خو دواړه نظره ډاکوانې یو شی یو نه. ښه دا خبره کومه چې تاسو دا ډاکې اول د کوم ځای نه شروع کړې وي؟ دا جي زه یو محکمه کې نوکر وم. هلته به یې څه کول جي؟ هلته به مې جي د عوامو خدمت کولو. څنګه خدمت به دې کولو؟ نو بس کار روزګار به مې وله کولو. اوله به مې وله کار وکړو صاحب چې جیب به مې وله تش کړو. پیسې به یې ترې اخیستې؟ پیسې به مې جي ښکاره اخیستی. نو تا باندې چا شکایت نه و کړی افسر ته؟ ډېر کدو کریله تلي و. ها نو هغه افسر درته څو نه وې؟ نیمې به مې ورکولې باچا. ښه جي اوسه پورې داسې در باندې څوک پېښ شوي دي چې تا باندې یو کار په زور کړی وي؟ او ستا غوندې یو کدو و. زما غوندې څوک و؟ دا څه کس حق نه نه څوک و؟ ما کدو خوره رنګ به دې ښی. دا ولې؟ داسې دا ځای مې ګرول. نو کدو خو یې. ها څوک هغه چا در نو راغې ما ته لکه زما دا کار به کوې. ما نه کوم. وایي ستا پلار به دا کار زما کوي. ما یې والله که زوی هم وکړي زه یې مری نه ونیوم. ته یې د مری نه ونیوې؟ په زور باندې. ها بیا؟ باجي جیب کې راته 500 نوټ واچو. بیا؟ نو باجي ډېر زورور شو. زورور و کله کله خو زورور له خلک کار کوي. بلکل جي. ښه د هغې نه پس څه وشو جي؟ نو باجي هغې ظالم داسې کار کړو چې د نوټ نمبر نوټ کړی و. پولیس ته وویل جي ما جي 2 کاله قید تېر کړو. 2 کاله جیل؟ او د جیل نه چې راغې نو بیا دې ډاکې شروع کړي؟ او جي 2 کاله پس جي ما ډاکې شروع کړې. او د ټولو نه اول ډاکه په اباسین پروګرام ده. او نظره چې څومره تحفې دې کور ته وړي بېګاله راولېږه. ها ها اوس چې تاسو دې پروګرام ته راتلئ نو تاسو چېرته پولیس ملیس خو نه وی لیدلي؟
پولیس والا ولیدو ودرولو شي کنه ولې ها تلاشي واغسته حاجی نو سه برآمد کو تم بیوقوف یې ولې نو ظالما تالاشي خو د پټو شیزنو کېږي د ښکاراو خو نه کېږي باچا نه چې ستا چا تلاشي واغسته نو هغه هېڅ هم ونه ویلې اواز یې ورکوه صاحب سم ورسره نشته نو صاحب څه ویله صاحب ورته وی پرېږده شریفان مه چېړه بابو صاحب لاس لرکه دلته ګرنیټ دی